کله چې مراجعین زما سره خبرې کوي راسي خپل د ژوند مشکلات را سره بیانوي، نو بیا اکثره ماته مراجعین دا شکایت کوي چې معنی ته مې دونې پیسې ورکړې، بازار ته ولاړه پیسې پر هغه خوا ولاړې، دونجې د ډوډۍ خرڅ ورکوم، دونجې د میاشتې خرڅ دی، ولا پیزا راغواړي، برګر راغواړي، داسې کوي داسې کوي هسې کوي، دونې پیسې مې ورکړې، دونې پیسې هغه ته ولاړه دي. نو په هغه وخت کې زه هغوی ته وایم چې ولا خورې باید مالي موضوعاتو ته توجه وکړې، داسې وکړه هسې وکړه، نو باید مشاوره ورکړو څه وکړو. کله چې هغه ولاړ سي بیا زه په دا اړوند فکر کوم چې ولا دا زما وروڼه چې ما ته هره میاشت پیسې راکوي یا مثلا په ما مصرف کوي، یا زه بازار ته ولاړه سم سودا کوم، ځان ته کالي رانیسم، شیان رانیسم، او بیا هغه ښځې چې مثلا میړه مصرف ورکوي هغه سره پرته راکم، باره بیا یوه میاشت زه د شکر په حالت کې یم چې ولا خدای شکر دی دا څنګه ښه وروڼه مې دي، دا ښه خرڅ راکوي، او بیا پوښتنه هم نه راسه کوي چې پیسې چې څه کړلې، څه چې په وکړل، څه سولې. نو دا مې تر دې پورې وویله چې موږ د پښتانه چې یو تاسو موږ پښتانه مطالعه نه کوو، نو د دنیا د ښځو په نامه روانشناسي غټ غټ کتابونه چاپوي، په ښځو یې څېړنې کړي دي، ښځه که په پښتونستان کې، ښځه که په هند کې، ښځه که په امریکا کې، ښځه که په اروپا کې، ګرده ښځې یو شی چې هېڅ فرق یې نشته. کاکا ښځې ته پیسې چې ورکوې د میاشتې، دا ښځه پر تا حق لري چې ته نفقه ورکړې، د میاشتې یو څه پیسې ورکړې. پیسې چې ته ورکوې بیا نو باره حساب مو ورسره کوه چې پیسې چې څه کړلې. نو خو دا ښځه بنګړو ته ضرورت لري، پایزیب ته ضرورت لري، کالو ته ضرورت لري، لپشیرین ته ضرورت لري، سرخي ته ضرورت لري، و هغه خپل د ښځو دنیا داسې نه ده چې ښځه میکاپ وکړي خپل ځان میړه ته سم کړي، ولا میړه مې وویني څه خوند به وکړي، نه، ښځه ځان جوړوي چې بله ښځه په وسوځوي. ښځه د دې لپاره ځان نه جوړوي چې هغه تا خوشحاله کړي، د دې لپاره چې ښځه ځان جوړ کړي تا خوشحاله کړي، هغه باید تاسو ما ویډیوګانې به واورئ چې زه یې ور زده کړم چې سره کم پیسې خوشحاله کړي. خو دا چې تاسو پیسې ورکوئ بېرته د هغې ښځې د پیسو حساب نه کوئ. ګورئ زه د 21 کالو یم، په دا 21 کاله کې په ژوند چې زما پلار ما ته پیسې راکړي دي، زما وروڼو راکړي دي، زما سره حساب نه دی کړی چې پروانې جانې پیسې چې څه کړی. بعضې وخت بعضې نارینه وایي چې او ولا معاینه، زما معاینه چې واده یې په 100,000 کمیس رانیسي، نو بیا یې په ګرده دنیا کې رنګ ورباد کړه. کاکا یا یې مه ورکوه چې نه لرې، چې لرې یې وادې کړلې بیا یې نو یادوه، ما کرار ارام کښېنئ بلا ښځې